لیوال د لرې ښوونځی. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ټولګی پښتو. دویم لوست د الفبې چارټ او د تورو لیکل. د پښتو په تور کې لومړی توری آ یا الف دی. الف داسې لیکل کیږي له پورته ښکته داسې. شاباس. د پښتو په تور کې دویم توری آ یا الف مد لرونکی دی چې داسې لیکل کیږي. شاباس. د پښتو په تور کې دریم توری با یا ب دی چې داسې لیکل کیږي له ښي لوري چپ لوري ته داسې او لاندې یو ټکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې څلورم توری پا یا پی دی چې داسې لیکل کیږي له ښي لوري چپ لوري ته داسې او لاندې درې ټکي لري. شاباس. د پښتو په تور کې پنځم توری تا یا تی دی چې داسې لیکل کیږي له ښي لوري چپ لوري ته داسې او په سر دوه ټکي لري. شاباس. د پښتو په تور کې شپږم توری ټا یا ټی دی چې داسې لیکل کیږي له ښي لوري چپ لوري ته داسې په سر دوه ټکي لري او لاندې یو پنډکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې اووم توری سا یا سی دی چې داسې لیکل کیږي له ښي لوري چپ لوري ته داسې او په سر درې ټکي لري. شاباس. د پښتو په تور کې اتم توری جا یا جیم دی چې داسې لیکل کیږي له چپ لوري ښي لوري ته داسې او په منځ کې یو ټکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې نهم توری چا یا چی دی چې داسې لیکل کیږي له چپ لوري ښي لوري ته داسې او په منځ کې درې ټکي لري. شاباس. د پښتو په تور کې لسم توری ح یا ح دی چې داسې لیکل کیږي له چپ لوري ښي لوري ته داسې او هیڅ ټکی نه لري. شاباس. د پښتو په تور کې 11 توری خ یا خ دی چې داسې لیکل کیږي له چپ لوري ښي لوري ته داسې او په سر یو ټکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې 12 توری څا یا څې دی چې داسې لیکل کیږي له چپ لوري ښي لوري ته داسې او په سر درې ټکي لري. شاباس. د پښتو په تور کې 14 توری ځا یا ځیم دی چې داسې لیکل کیږي له چپ لوري ښي لوري ته داسې او په سر یو حمزه لري. شاباس. د پښتو په تور کې 14 توری دا یا دال دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې. شاباس. د پښتو په تور کې 15 توری ډا یا ډال دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې او لاندې یو پنډکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې 14 توری ظا یا زال دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې او په سر یو ټکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې 15 توری را یا ری دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې. شاباس. د پښتو په تور کې 18 توری ړا یا ړې دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې او لاندې یو پنډکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې 19 توری ز یا ز دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې او په سر یو ټکی لري. شاباس. د پښتو په تور کې 20 توری ژ یا ژ دی چې داسې لیکل کیږي له پورته ښکته لوري ته داسې
او په سر 3 ټکي لري. شاباس. د پښتو په توري کې 21م توری ګا یا ګې دی چې داسې لیکل کیږي. له پورته ښکته لوري ته داسې او لاندې باندې 2 ټکي لري. شاباس. د پښتو په توري کې 22م توری سا یا سین دی چې داسې لیکل کیږي. له ښي لوري چپ لوري ته 3 غاښونه لري داسې. شاباس. د پښتو په توري کې 23م توری شا یا شین دی چې داسې لیکل کیږي. له ښي لوري چپ لوري ته داسې او په سر 3 ټکي لري. شاباس. د پښتو په توري کې 24م توری خا یا خین دی چې داسې لیکل کیږي. له ښي لوري چپ لوري ته داسې چې په سر او لاندې یو ټکی لري. شاباس. د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي